پوخا دور کې یو سړی لاړ بازار کې غلام اغسته مخکې به دا وینځې خرڅېدې غلامان به خرڅېدل او دا د دې دپاره درته وایم چې د دروغو انجام وګورئ دروغ څومره خطرناک څیز دی زما وروڼو او موږ څنګه ډاډه دروغ وایو او تیره جمعه مې درته ووي چې موږ دروغجن ته چالاکه وایو چې کوم غټ دروغجني غټ کاذب وي ښه د ټاپ ارامي وي موږ وایي دا خانجي ډېر چالاکه دی دا ډېر هوښیار دی او سم وکیل دی وکیل نه دی دروغجن دی حرامي دی بل پې د پاسه نه خیږي دومره ټاپ ارامي دی دا پسې شي چالاکه دی چې رښتیا یې ویلې بیا به چالاکه وو ښې خبرې کولې بیا به چالاکه وو یو جرګه کې زه ناست وم یو کس ډېرې کړتې پړتې کولې ما ورته ویل بچیه داسې کار دی یو خو داسې جرګه کې موږ مه راغواړئ او چې کله دې زه راغوښتم او ما په سر پټکې دی نو بیا به سمې خبرې کوې او که الټه پلټه کې به دقه دی پاسېدم بیا چاته ویلي چې دا جرګه مولیان نه شي کولی ښه یې پې ځان ستړی که اخره کې الحمدلله مونږ هغه جرګه وکړه د هغه بډې چې خوري او په جرګو کې پیسې خوري دغه جرګمار او دغه غټخیټي دوی قوم اصلاح نشي کولی چې دروغونه پکې وایي جرګه کې دروغ جایز دی خو د هغې یو حد دی یو لیمټ دی داسې نه ده چې ته دې پکې پیسې خوري او ته دې پکې خلک خاندانونه جنګې او تا ته دې خلک چالاکه وایي هوښیار دی وایي او تا ته دې خلک وکیل وایي وکیل خو دروغجن ته نه ویلی شي نو غلام خرڅېږي میله کې سړی لاړه غلام اخلي خدمت دپاره جي یو تندرست غلام مې پکار دی یو ښایسته غلام مې پکار دی یو چالاکه غلام مې پکار دی یو خدمتي غلام مې پکار دی بازار کې ګرځېده یو غلام یې وکته وي دا خو زما ډیوټي نشي کولی بلې وکته پخوا به داسې خرڅېده لکه څنګه چې دا نن سبا د میله کې څاروي خرڅېږي داسې وینځې غلامان به خرڅېدل یو ځای کې یو غلام ولاړ دی چې ډېر باډیدار دی مضبوط او خوبصورت هم دی او د چې هغه اندازه وکته نو سړی ورته ډېر چالاکه ښکلی ملکه دا سړی خو به زما ډیوټي وکړي مالک ته ورنږدې شو دا غلام خرڅی وایي چې بلکل یې خرڅوم خو قانون دا دی چې کله ته کم شی خرڅی دې ته مبیعه وایي د دې مبیعي نقصانات به بیانوي چې دا ګاډی خرڅوم دې کې دا مسله ده دا څاروی خرڅوم دې کې دا مسله ده دا غلام خرڅوم صحیح بیع او شرا چې کوي نو د خپلې مبیعي کوم شی چې ته خرڅی د هغې نقصانات به بیانوي هغه کس ته مونږ خو یې پټو که نه مونږ وایي دا 1 نمبر دی ګاډی خرڅوي دې کې رنګ نشته پوټین پکې نشته او نمبر هم ټیک دی او کاغذ هم ټیک دی پایل هم ټیک دی او دا لایف ټایم هم دی او د یو مالک آن کې د غلا ګاډی کاغذ کې مسلې ډوپلیکیټ وي زه خو اوس په دې معاشره کې ګرځم راګرځم زه دا شی نه ګورم د پراپرټو والا سره زه ډېر کینم بارګینیانو سره کینم د زمیندارو سره کینم د ډیوټو والا سره کینم د مولا او د مفتی د عالم کار به دی چې دی به هر چا نه ځان خبروي صرف د جومات ګوټ کې به چپ نه کینی چې الله الله کوي هغه به هم کوي خو دا ده چې معاشرې نه به ځان هم خبروي دکاندارۍ نه به هم ځان خبروي بیع او شرا به کوي د مفتی کار دا دی چې دی به ریسرچ کوي تحقیق به کوي دی به ځي معلومات به کوي چې دا خبره په کوم انداز باندې کیږي دا بیع او شرا دا نیټې دا د قرض او د دار دا د کش دا د نغدو دا د روزګار په کوم انداز روان دی دې نه به پریکټیکل ځان خبروي مونږ چې کله تخصص فقه کوله نو مونږ د تاثرات را کړي تمرین او تحقیق دپاره زه بینکونو ته ملاړم هغې کې به ما معلومات کوو چې دا اکاونټ څنګه دی دا څنګه دی دا څنګه دی د سیاسي خلکو زندګۍ باره کې دغه رنګې معاملاتو والا باندې دغه رنګې زمیندارو والا باندې دوی نه به ځان خبروي ځکه طلاق نه به ځان خبروي نکاح نه به ځان خبروي صلات نه به ځان خبروي حج نه تبلیغ نه جهاد نه څومره مسایل چې معاشره کې راځي مفتی به د دې نه ځان خبر ساتي ځکه که دی نه خبرې صرف لکیر کا فقیر وي او د صرف هغه کرښې ګوري دی وي چې دا مسله داسې ده او نور خبر نه قسم نه به ځان خبروي دغه رنګې لعان نه زهار نه به ځان خبروي مسایل راځي نو مبیعه چې کله خرڅی نو د هغې نقصانات به بیانې نن سبا ټول په دروغو خرڅېږي
بالکل په دروغو خرڅيږي تاسو بازار تلال شي 2 نمبر شي په 1 نمبر خرڅيږي گاډي هم د قرنګي سارویم د قرنګي هر یو سیس چې خرڅي خلک په دروغو خرڅي او کرشتیا دی وی ګوره به د نسو غلیم نه ځکه څوک بچا اعتماد نه کوي اي امیر صاحب وی غوامه خرصوله بچی را سره میلې تلاړل او چې میلې تلاړو وی ما کسانو ته وی چې دا غوالتی وی ګوره او زما دې بچو تستن والدا دا و چې دلته میله کې لته نه وی غولان زې ډکه دا د ډب کړي دا غولان زې پړسېدلې دا او دې کې پي جمع کړي دي او دا اوس چې لته نه وی دی او تستن والدا وی زما بچو وی چې دا خدای خبر چې د امیر صاحب څوک دی خاصه دغه ویزه یادولم ویا کسان په میله کې رالل تاویدل وی چې دا غوا اخلو یې ډېره مزیدار ده وی زوره لم پټ وکه مې وته وی چې د لکان قمقل لګوره دا غوا لتی وی وی هغه گاک والا یو دی بل ته وی چې دا صوفي سبو ته ځان لغل دی د متغل دی بهر حال وی زماغه بچو سره هغه خبره شروع شو ما ته چې دا مې زامن دی ګوره دا غوا زمونږ ده چې امیر سے بغټه غټه ګیره دروغ وې دې تنه ته دی وګوره بس ارسه کوي غوا زمونږ شو وی زه خبره تم نه پرې خودم ایزو ما ته وی چې نقصان دې ته ويم چې غیا ډیره خوري مړیږي نه او ستنه بغیر ودرېږم نه دا غولان چې ډب شوی دا وی چې امیر صاحب چې ارسه یې کنه کدا د زمری شي زناور شي تا ته نه پریدو خبګېګه ما الوي وای واغستا چې وای غستا وی بچو خو پیسې راوړې وی زما دې بچو یو بل ته وی چې بابا سره څنګه چلو کو او بابا باندې د امیر صاحب نوم یې خو په میله کې ویرا ته وی چې بابا ته خبکیګه ما که رښتیا وای نه څوک دا غوا نه چانه غسته مونږ هم تنګړي پرې چې خرڅ شو وی ما ته چې بچي دوکم وکړه په دوکم خرڅ کړه وی په سباله باندې مې چې قتل تک کړي چې ډاکسن کې غوا را چولې هو ده دروازې مخې ته کوزا کړه چې وره وډه به وې زه وروتم نو چې څنګه وروتم هغه کسان غوام پرې خو ډاکسن پرې خو منډه ما ته چې لکه تخت ما راشي ولې څه چلې وي چې تا خو چې پرون وی دا خو رښتیا لتی وای دا خو موږ په سو کسه ونه درولستانه متواله باغیم نه ودرېږي بیمار ته پرون نه وي وی هغه راته چې امیر صاحب خبکیګه ما موږ چې بتا ته وکړو موږ وګیندا ځان له وتغل دی موږ باندې جوړ دا خرابای پتا مې اعتماد نشو کوله نو څه چالو کوی ما وته وی چې بس وس کوي غالکان دل راو باسم ک پیسې دل ورکې غني غوای د باندې خرڅ کړي خبره ختمه وی ډیر غوبل او جرګي او قصې مې سي کولی وی اخره کې بګه زکینولم وی ما وی چې دې دوه نه قسم ورکې چې پرون ما وته صفه خبره کوله چې دا شی لتی وای دا پې نه کوي بغیر ستنه نه دوی ولې زما خبره نه منله وی هغه وی چې بس تاسو وې سمره رانه کټکې څه قسمه ما پیوې امنګ د نغواړو بیا پکې یو عالم وای کې ناشته وی هغه وی چې زمنګ په معاشره کې په بازار کې کدی نن رښتیا او استا رښتیا سوګ نه مني معاشره دومره دروغ زیاته رسیدلې ده خلق دومره های لیول سره دروغ وای کته رښتیا وي پتا سوګي اعتبار او یقین نه کوي نو دا سړی بازار کې ګرځي اخیری خبره کوم بازار کې ګرځي غلام علی یو غلام تندرست باډیدار خایسته پیدا ک خو هغه مالک نه تاسو کو چې دا ولې خرڅه وې دا ځکه خرڅوما چې دې دروغ وای دروغ نور سم خدمتي دې سم چالاک دې سم تکړه دې سم خله دې خدا نقصان پکې دی چې دروغ وای دې سړی وی چې په خبره به یقین نه کوم نو خدمت برا لګي خپل هم دې د دوه کسانو ډیوټي برا لګي او کومه خبره کوي اعتماد به نه کوم په خبره به باور نه کو بس خدمت دې کوي دی غلام واغسته خو چې کله اغستو پیسې ورکولې نو هغه مالک ورته بیا وی چې ګوره دا غلام می درکو خو دروغجن دی ګوره کاذب دی یقین به پینه کې وی بیغه ماشه غلام خدار سوا اوریدل چې کله دې سړی کرا راغې نو سم خدمت شروع د دې سړی خدمت کوي د سارو کوي د کور خدمت کوي د وجرې کوي د سودا دراوړلو مړه نومي خدمت کوي د سړی په سم اعتماد پیدا شو چې لکه دې سړی خو ماته دروغ ویلیو دا غلام خو دروغ نه وای او هغه چې دا دروغجن دی خدا غلام ډیر چالاک وو د دې سړی د خزې سره تل راتله ځکه د دې غلامو د کور هغه پرده ته نه او هغه سره اعتماد جوړ ک ایب هم چې سوي د بس لبیک او خدمت منډه ترړه تابعدار
ښځه او خاوند د دواړه اعتماد کې واغسته. څه زمانہ پس د سوچ وکړه چې اوس یو گیم جوړوم چې د دوی نه خو خلاص شم که نه، څو پورې به غلامي کوم. اوس گیم جوړی د دروغو. دا غلام راغی د ښځې ته کېناسته، نه یې کې زه تا ته یوه خبره کوم خو چاته به وایې نه، او ډېره د بې حده د باندې خفه کېږم. وایه غلامه څه خبره ده؟ خبره دا ده چې ستا دا خاوند چې دی زما دا نیک د بلې ښځې سره تعلق دی او بله جینۍ او دویم واده کوي او فیصله شوې ده او خبره ختمه ده او کوشش وکړه چې دا سیسته بند کړي او دا کار ختم کړي، او که اوس دې ونه که نو ګورې وروسته بیا د دې مسلې حل نه راوځي. وی ښه دا څه وی؟ تعویزګر شته، مولیان شته او دغه شته، بو به دې ځم او هغه به له تعویز وکړي کاته به بېغمه شي. ټیک د تعویز راله وکړه، پیسې میسې ترې واغستې او یو تعویزګر لی بوت او تعویزګر سره یې پټه خبره کړې ده چې د دې نایکې نه به د دې د خاوند د ګیرې ویښته غواړي. ورته وی چې هغه ویښته باندې به دله تعویز کوم او کار به ټیک کېږي. ښځې دلته ذهني رډې کړه. ښځې وی چې اوس به خاوند نه د ګیرې ویښته څنګه رالم؟ نو دا غلام ورته وی چې وده شي پټ ورشه او قینچي راواله یو کړپ تې پورته که او یو ویښته دوه پکار دي که نه، تعویز پې کوي، معامله به دې سمه شي. او دا ښځه خو ډېر کمعقل بوټی. هن ناقصات العقل والدین، نبی علیہ السلام فرمایي د عقل او د دین په اعتبار زنانه دا کمزوري وي. شیخ حسن جان سے فرمایل د هرې ښځې عقل د خاوند نه 50% کمی، د سړي نه عقل څومره کمی؟ 50%. دا د عقل ښځې سره به مشوره کوي. ګورې ښه شریعت کې دا مسله ده، خو منې به نه. بعضې نیم چې ښه پې پوهې او ټولو مشوره درکړه هغه ول هم منه، خو مشوره وکړه او منل به پکې نه کوي. غلام خو ښځه ذهني تیاره کړه او بیا راغی دې نایک ته پټ کېناسته. و نیکه ډېر د باندې خفه کېږم او ستا د عزت زما عزت دی او زما عزت ستا عزت دی، زه ځکه ستا غلام یم او خفه کېږم. یو خبره درته کوم. وایه. چاته به ګورې وی نه، وی نه وایم خبره کوه څه مسله ده؟ وی زما دې نایکې ستا دې ښځې د بل چا سره لیڼ اغستی دی او دومره دا خبره خو اوسه پورې ما نه کوله دته، خو اوس یې دواړو صلاح کړې ده او تا به حلالۍ. ستا د قتل تدبیر جوړ دی او ته ځان رډي ساته او چې کله هم اوده شوې نو چاړه به د باندې راکاږي. او که په ما یقین نه کوې خیر دی ته امتحان وکړه، یو څو ورځې کور ته لاړ شه، د قصده ځان اوده که، خو سوچ کوه دا ښځه به ستا خواله راځي. هغه خو د ده په خبره یقین نه کو، خو بیا هسې شک شو چې راځه دا تجربه خو وکړه، کیدای شي دی رښتیا وایي، هره خبره خو به دروغ نه وي. سړی لاړه کور ته، کمره کې سملاسته او د قصد یې ځان اوده که خوړېږي. او دا غلام راغی او ښځې ته یې ولوي وی نیک نن ډېر سخت ستړی شوی دی او سم خخ اوده دی، قینچي و که چاړی و که چاکوی وایله او خواله ورشه او یو ویښته ترې راکټ کړه چې هغه تعویزګر له یو سمه بس تعویز به وکړي خبره به سمه شي. ګور هغې ته یو شان دروغ وایي، دې ته بل شان وایي. ښځه غریبه راله قینچي یا چاړه یا تېره شی یې راواغسته او د خاوند خواله راله او خاوند کله ټوخی کوي، کله څه کوي، کله څه کوي دی خاوند ته، او خاوند ځان غلی کړی دی چې زه خو ډېر ټیټ اوده یم، نور خو اوده نه دی. بچې د ښځې یقین پوخ شو چې سړی اوده دی، بس روغ غوندې راله او دې ځای نه وله دا ویښته رانیو او قینچي یا چاکو یا چاړه یې تیار کړی دی. خو چې څنګه دا چل کو به سړي زر راټوپ کړي، ښځې یې ونیوله اوچته ور اخلاصوه او ډاري کې وله په مرۍ زور کې ښځې یې مړه کړه. ښه ته ما مړ کړې، تا بل سره تعلق جوړ کړی او زما د مرګ او ما حلالې، دا خو دې غلام ښه ده چې زه خبر کړی یم. ښځه مړه شو. د ښځې خاندان خبر شو چې موږ له خور لور مړه کړې ده او سړی چېرته پرېږدو، هغه یې رالل سړی یې مړ. د سړي خاندان راغی د ښځې خاندان سره یوه لویه دشمني جوړه شوه او غلام آزاد شو، ګرځېده او مزې یې کولې. د یو دروغو نه
خاندانونه په دشمنی او په مصیبت باندې واوړېدل. که سړی دغه وخت کې ویلی وي چې د دروغ وای د سره نه علم په داسې غلام څه کوم، بیا چې ستا بچی دروغ وای، ستا لور دروغ وای، ستا ښځه دروغ وای، ستا رور دروغ وای، ستا کور کې به برکت راشي، لکه ستا معاشره کې به امن راشي، ستا محله کې به رحمتونه راشي. الا لعنت الله علی الکاذبین. زه نه وایم دا د قرآن آیات ته وی ګورئ، که بله ترجمه بله معنی بیا ما ته ووایې چې ملا صاحب غلطه ترجمه کوي، هم که دا ترجمه یې زمارونو د دې ځای نه د پاسېدو نه مخکې به توبه وباسئ چې انشاءالله آینده دپاره به په ټوله زندګۍ کې حتی الوسه به دروغ نه وایم. داسې واده به یې کنه انشاءالله ټول ملګري. او یو څو ځایونو کې دروغ جایز دي، یو څو ځایونو کې دروغ جایز دي. انشاءالله که ژوندي او مرګ را مخکې نه شو نو راتلونکي جمعه کې به بیا درته ووایم چې کومو ځایونو کې به دروغ تا دپاره شریعت جایز کړي او څومره حده پورې جایز کړي دي، به درته وایم.